سلامونه. د ازادي راډیو په دې خبري ټولګه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. د یمن ولسمشر له سعودي عربستان او د دې هیواد په مشرۍ د عربو له پوځي ائتلاف څخه د واکمنۍ د مشروعیت د ملاتړ له کبله مننه کړې. عبدالرب منصور هادي په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل دا او د یمن د حکومت نور چارواکي به ډیر زر بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. نوموړي د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د پوځي عملیاتو په اړه وویل دی وایي زه د عربو مسلمانو ورونو او په دې استثنایي پوځي تړون کې له خپلو دوستانو د خپل ځان له اړخه او د یمن د خلکو په استازیتوب د زړه له تله ممنون یم او ورته درناوی لرم. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پرون وویل چې په یمن کې د حوثي وسلوالو پر مرچلو بریدونه پای ته رسولي او ویل چې په دې بریدونو کې خپلو اهدافو ته رسیدلي. د دې عملیاتو له ترسره کېدو مخکې د یمن ولسمشر د حوثي وسلوالو د پرله پسې بریدونو له کبله له خپل هیواد څخه تېښتې ته اړ شوی و. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روسیې د هغه پریکړې په اړه اندېښنې کم اهمیته ښودلي چې غواړي ایران ته د S-300 توغندیو له ورکولو بندیز لرې کړي. ولسمشر اوباما پرون د MSNBC تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې وویل هیواد به پر ایران د دې توغندیو د خرڅولو له کبله خپل اعتراض ته دوام ورکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تېره اونۍ ایران ته د S-300 توغندیو پر استولو 15 کلن بندیز لرې کړ. په نیویارک کې یو سلکراتي الماس په څه باندې 22 میلیونه ډالره وپلورل شو. دا قیمتي الماس په اصل کې په جنوبي افریقا کې ترلاسه شوی و او پرون په یوه لیلامۍ کې د یو ناڅرګند شخص لخوا واخیستل شو. په نیویارک کې د سادبي په نوم د لیلامي مرکز وایي د دې قیمتي کاڼي تراشلو او سایکلولو 1 کال وخت ونیو څو یو بشپړ الماس شي. د ازادي راډیو دا خبري ټولګه همدومره وه. د دې او نورو خبرونو لپاره زموږ ویبپاڼه کتلی شئ. azadiراډیو.com مو د ویبپاڼې پته ده. تر بیا مو په خدای سپارو. ښه وختونه ولرئ. ازادي راډیو